صرف دا احساس مې لاره چې ما سره تر زمن نه ما سره ورور نه په دې خفه یم چې تس لاسو لکه یو بس لاړو مرګ و ولې چې مونږ ماجر یو چې اوس زه تاڼې ته لاړ سم ما ریزه وکړم ما ته داسې کسان وو چې راته ویل ریزه وکړه ما ریزه نه سوی کولی چې مشران نه یې مونږ دلته یوه ورځ هم نشو تېرولی نو وخت تېرولی سو په ما باندې دلته دومره تکلیف تېر شوی ده چې یو خدای لیدلی ده دا کوشش کوو چې یو افغان یو مظلوم د پاکستان په هر ځای کې چې زموږ لاسرسی ورته کېږي انشاءالله موږ به ځان رسو خپلو افغانانو تجارانو یا کوم چې حیثیت صاحب حیثیت خلک دي یا کوم چې په بار ملک کې زموږ ستاسو افغانان میشت دي نو هغوی ته زموږ اواز ډېر کم رسېږي. سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو. نن راغلي یو دلته راولپنډۍ کې چکري روډ خواته زموږ یو افغان مهاجر ورور شیرزمان خان څه موده مخکې د مالدارۍ چې کوم څاروي دوی خرڅ کړي وو او خلکو سره لین دین و هغه پیسې ورسره وې او خپل والد صاحب هم ورسره و په لاره کې له غلو سره مخ شوي وو تقریبا 14-15 لکه روپۍ وې هغه ټولې ترې نه غلو اخیستې وې. په دغه باره کې زموږ چې کوم اسلام آباد کې د مهاجرینو ټولنه ده د دې مشرانو په خپلو منځو کې سره د خپلې وسې مطابق چې څه له لاسه کېدل هغه مالي کومک یې ورسره راټول کړی دی او نن یې دلته راوړی دی. نو شیرزمان ورور دلته موږ سره ناست دی له ده سره د دغې واقعې په باره کې غږیږو. شیرزمان ورور ستړی مه شئ. خیر اوسې تاسې ستړي مه سئ په خیر راغلي مشرانو ته. مننه خیر اوسې. دا راته ووایه چې بر افغانستان کې د کوم ولایت یې؟ لوګر یم. ډیره ښه ده. دلته څه کار روزګار کوئ او څونه مودې نه؟ یاره د ما پیدایش دلته د دیجې کې پیدا سوی یم لکه ډېر وخت ووت مال دغه مال والا کار کو غویانو والا هغه هم څه په قرض اخیستي څه په نغدو اخیستي بس دا حساب ده. او دا واقع در سره څنګه مخې ته راغله؟ دا داسې چل اوس هلته ما چاته پیسې وړلې لار کې ګاډی راته ولاړ و خو موږ خو داسې ښار و چې پلار هم را سره و له موږ نه مخکې هم تقریبا 4-5 موټرسایکلې نور هم را سیارې کړې وې نو چې کله هغه چې ته موږ ور ورسېدلو لاس یې راکړ زه یې ودرولمه چې راغله ما نه یې موبایل هم واخیسته د جب کالي هم راشکې واخیستل ما ته یې بیرته راکړې یو بل کس سره و هغه ورته ویلې چې لرې که ورې که واپس یې ورکړه معذوره ده هغه ته یې ورکړې پلار سره مې پیسې وې بس هغه ډایرکټ راواخیستل چې راواخیستل او ډایرکټ یې جب کې واچول او موټر ته وختل چې موټر ته وختل بیرته راپسې راکوز ما لاس ور واچاو سره لانجم سوله هغه پلار ما ته کنځا وکړې وای پرېږده خره وای دا څه شی کوې هغه ما چې ده ته وکړل لاس یې که په دې جې په چاقو باندې وویلم دلته اوس هم پر دا معمولي راورسېده وروسته چې سو بیا موټر یې مخ ته موټر چې روان که بیا راکوز راته بل ورته موټرسایکل ټیرونه راته پنچر کړل دواړه بس هغلته کوم کسان چې ولاړ وو هغه هم داسې راته ویلي چې دا څه واقع وه څرنګه چالو څرنګه نه و هېڅ شی هم نه و بس پیسې و موټر یې سټارټ کړو بس لاړه وتښتېدل نه یې لمبر پلیټونه ګاډي ته لګېدلي یو شی هم ګاډي ته نه و لګېدلي لکه داسې مثال و لکه ما ته چې یوه غټه حادثه راوسوله بس داسې یو کار و. دلته خو د تاسو دغه ژوند هم د غریبۍ ژوند دی او 14-15 لکه روپۍ په داسې ژوند کې ډېر ارزښت لري نو چې کله دا واقعه در سره وشوله څه احساس دې لره څرنګه حالاتو سره مخ شوې؟ اساس مې نور نه لاره صرف دا احساس مې لاره چې ما سره تر زمن نه ما سره ورور نه نور مې احساس نه تاوان باندې نه یم تاوان یې که نورې وړې وایم مې څه خبره نه خو ما سره خپل نه دغه احساس یې و را سره نور هېڅ احساس هم نه و را سره که تاوان نور وشي تاوان باندې نه یم خو ما سره چې خپل کسان وای هېڅ شی هم نه و نور. کور ته چې راغلی کور کې سیاسرو مشرانو هغوی څه احساس کوو چې دا واقعه در سره وشوله؟ یاره هغوی هېڅ احساس هم نه ده کړی لکه پیسو باندې موږ نه وو خفه موږ په دې خفه وو چې یو ما سره خپل نه پوه شوې او بل په دې خفه یم چې تس لاسو لکه یو بس لاړو مرګ و زه مړ یم یو قسم مړ زه را ژوندی سوی یم لکه اوس دومره پیسې تا سره هر سړی ونیسي اول دې ولي وزنې دي دغه حساب و که نه نور خو هېڅ احساس هم نه تاوان خو کېږي هر څه کېږي لکه تاوان ولې زه نه یم چې یو سړی وایي تاوان وشي تاوان مې که دغومره نور وشي مې څه خبره نه ده خو دغه احساس ته راته ډېر زیات ستی را سره وکړو دې کسانو یوه یوه روپۍ مې راټوله کړې وه یوه یوه روپۍ پردي قرضونه و رامنې
مغو کې اوس پساوی. دا زمونږ چې کوم دی افغان مهاجرینو نمایندګان مشران دي دوی سره دې څنګه بیا دا موضوع شریکه کړه؟ دا موضوع ما داسې شریکه کړله چې کمال الدین ملک و دې سره ما رابطه وکړه ولې چې مونږ مهاجر یو چې اوس زه تاڼې ته لاړ سم عریضه وکړم ما ته داسې کسان وو چې راته ویل عریضه وکړه ما عریضه نه سوی کولی چې ولې هغه پوښتنې راشکې کوي ستا دا دومره پیسې له کومه کړلې چېرته دې غلا وکړه چېرته دې څه کام دي څه شی دې وکړه ستا دا کار وکړو. نو ما ده سره رابطه وکړله ده بیا ما ته دا سوچ وکړو چې یاره اوس کسان دي تللي دي نو نه لمبر پلیټ ستا نه کسان ستا که ته دا کسان پیژنې یا لمبر پلیټ موټر ته لګېدلی سیدی هر ګوټ کې ننوتلی زه یې راباسم درته زه د سره ولاړ یم خرچه یم د ما هر شی د غریب په خپله غاړه اخیستي دي. له هغه نه وروسته نه یم خبر نو نور کمال الدین سره دا خبره ما کړې له دې کیسو نه زه نه وم خبر چې بیا به تاسې راځئ نه یې تاسې لمبرې وې ما سره نه ما ته معلومات کېده چې مشران څوک دي څوک نه دي هغه نور کار ټول د کمال الدینو. دغه مشران نن دلته راغلي دي او په رښتیا هم محرم دی لارې بندې دي هر ځای کې راتګ لږ مشکلات لري هغه خپله وسه یې کړې ده که لږ وي که ډېرې وي دلته راغلي تاسو ته هغه مشکل کې غم کې هم در سره شریک دي او خپله د وسې مطابق مالي کومک هم راوړی دی دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ یاره زه دا ویل غواړم چې مشرانو نه ډېره شکریا ادا کوم چې د مونږ د سخت وخت کې دوی پوښتنه وکړه ډېره شکریا تر ادا کوم ډېره او بل چې دی مشران د خدای ژوندي لري په دې چې مشران نه یې مونږ دلته یوه ورځ هم نشو تېرولی نو وخت تېرولی سو په ما باندې دلته دومره تکلیف تېر شوی ده چې یو خدای لیدلی ده هغه مشرانو چې منډې تړلې ویلې د هغو د وجې نه نن د مونږ یوه کوډۍ پاتې ده بس دلته کې پراته وي. ځینې داسې افغانان ورونه چې په بهر کې دي یا په پاکستان کې تجاران دي هغوی هم کولی شي چې دغسې د خپلو مظلومو افغانانو لاسنیوی وکړي نو هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي چې د دغه خپلو افغانانو ورونو په دغه سختو کې له دوی سره ودرېږي؟ هغو ته دا پیغام زه غواړم که نه دا نه ده چې اوس په ما راغلی ده په ما باندې نه ده راغلی شکر الحمدلله پوه شو دا به د خدای پاک خوښه همدا شی وه دې ته دا وایم چې یو افغان ګوره یو کندې تولیږي یو کورې تولیږي بایدی چې موږ تاسې ټول یې راجګ کړو موږ او تاسې هغه افغان ته لاس ورکړو راجګ یې کړو نن په ما ده سبا په تا راځي بله ورځ په دې مشرانو راځي بله ورځ په بل راځي بله ورځ په بل راځي پوه شوې نو دغه کیسه ده ما هغو ته دغه ده چې ما سره نه چې چېرته کونډه یي چېرته یتیم یي چېرته یو غریب یي اوله ټولو نه مخکې سیاست ما د وسه کېږي زه یې سره کوم خو د ما په دې هغه باندې دغه هغه ده چې د غریبانو د هغه کې داسې خلک پراته دي چې د ګیزو د مخام لري نه کرایه نشي ورکولی له دې سره د مرسته وکړي داسې نه په خپله سرلویي کې نه په خپله غریبانه کې دې ورسره وکړي چې هغه پلانکی سړی اوس هغه سړی د ماته دومره روپۍ رالېږلې ماته دومره روپۍ رالېږلې نه چې هغه سبیل الله د الله په رضا باندې د غریبانو سره یو همدردي وکړي. ډیره مننه درنو دوستانو دا زمونږ ورور شیر زمان چا سره چې دا واقع شوی وه اوس راځو دلته په اسلام آباد او راولپنډي کې دلته چې د افغانانو کومه ټولنه ده نمایندګان دي هغوی چې کوم خپل مشر ځان ته ټاکلی دی فداالدین خان له ده سره د دغه نننۍ چې کومه موضوع ده په دې باره کې غږیږو. فداالدین صاحب ستړی مه شئ. ډیره مننه ته هم ستړی مه شئ احسان الله وروره خیر اوسې دا راته ووایه چې دغه ورور قصه تاسو اوس هم واورېده مخکې به هم له دې جریان نه خبر وئ د دغسې خلکو سره تاسو له کومو لارو نه کولی شئ چې ښه مرسته وکئ؟ د ټول نه اول خو ستا د نیشنل میډیا لیدونکو ته موږ سلامونه وړاندې کوو د هغه نه پس دغسې واقعات چې کوم راځي په مظلوم باندې په افغان باندې موږ په هر ځای کې دوی غږ اوچت کړی دی په هر ځای کې دوی موږ پیغام رسولی دی زموږ مخیر حضرات دي هغوی ته موږ ویلي دي او دغسې موږ خپله کوم افغانان چې دي کوم چې د حیثیت مطابق خپل وس مطابق کومک کوي الله دې دوی ته اجر ورکړي اوس هم چې کوم مشران دي د علاقې اوسېدونکي دي هغوی خپل د وس مطابق د دې ورور سره مالی مدد کړی دی یو ورور ورته یو موبایل ډالۍ کړی راستولی دی یو څه 3,50,000 کالداري
دته خپل د دې علاقې خلکو راټولې کړي دي. فداودین صاحب دلته دا خلک ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، داسې خاصه کومه سرچینه نه لري یا منبع چې دوی ورشي دا خپل مشکلات ورسره شریک کړي. همدغه نمایندګانو مشرانو ته سترګې دي، په دوی کې داسې خلک شته دي چې دلته کاروبار لري، تجارت لري او دوی کولی شي چې د دغو خلکو سره مرسته وکړي. هغو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ ګوره موږ او تاسو که فکر وکړو، اول خو موږ افغانان چې کوم یو هغه میډیا ته ډېر لاسرسی نه لرو. د دغه وجې هم موږ دغه خپل پیغام چې دی د خپلو افغانانو تجارانو یا کوم چې حیثیت صاحب حیثیت خلک دي یا کوم چې په بار ملک موږ ستاسو افغانان میشت دي، نو هغوی ته زموږ اواز ډېر کم رسیږي. موږ په دې باره کې الحمدلله خپله ټولنه شته چې د هغې دغه کمیټې د خزانچې موږ چې کوم ډیوټي ده هغه کمال الدین رور ته سپارلې ده او الحمدلله کمال الدین رور د خپل کار ډیر په میړانه سر ته رسوي. هر وخت یې د مظلوم اواز یو ځای ته رسولی دی، هر وخت یې د یو غریب اواز اوچت کړی دی او هغه سره یې مرستې کړي دي. لکه هر ټایم چې چاته یو مریضي پیښه شوې یا داسې یو آفت راغلی دی نو یا داسې یو حادثه پیښه شوې ده، هغه ته کمال الدین رور ډیر په وخت سره لاسرسی کړی دی او زموږ مشرانو باندې غږ کړی دی او هغه ته د خپل وس مطابق هر چا هغه کومک کړی دی چې کوم یې خپل په وس کې پوره وي. څنګه چې تاسو ویلي چې موږ میډیا ته لاسرسی نه لرو، داسې د افغانان چې کوم نور لرې ځایونو کې پراته دي، کیمپونو کې پراته دي، هغوی کیدای شي تاسو ته لاسرسی ونه لري، داسې مشکلاتو سره پیښو سره مخ شي. که چیرې هغوی تاسو سره د یوې لارې له طریقه تماس ونیسي، آیا تاسو کولی شئ چې هلته ځان ور ورسوئ او د هغوی له مشکل نه ځان خبر کړئ او له هرې لارې چې یو څه ناڅه مرسته یې وکړئ؟ احسان الله وروره تر ننه پورې چې موږ ته چا کوم پیغام را رسولی دی یا د کوم مشر د لارې یا خپله یو سړي موږ سره رابطه کړې، انشاءالله موږ خپل د وس مطابق هغه ځای ته ځان رسولی دی او انشاءالله آینده هم موږ دا کوشش کوو چې یو افغان یو مظلوم د پاکستان په هر ځای کې چې زموږ لاسرسی ورته کېږي، انشاءالله موږ به ځان رسو او انشاءالله د هغه لاسنیوی به کوو چې په هر ځای کې خپل د وس مطابق. دغه کومو ورونو چې مالي مرسته کړې ده د ورور سره، دغو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ زه خو د دې خلکو ډېر منندوی یم، زه دې ډېره شکریا ادا کوم. الله دې دوی په مالونو کې برکت واچوي چې دغسې خپل د یو افغان غریب ورور دوی مدد کوي او لاسنیوی کوي. الله پاک دې نور هم دوی ته توفیق ورکړي او کم خلک چې نه دي خبر ستاسې د میډیا د لارې موږ ورته دا پیغام ورکوو چې دا ورور چې دی ډېر په غریبۍ کې ژوند کوي، دا ژوند یې تاسو وینئ دوی په چوپړیو کې ژوند کوي، نو دا 15-14 لکه روپۍ د یو غریب سړي دپاره ډېر غټ نقصان دی. نو چې څوک نه دي خبر ستا د میډیا د لارې خبرېږي، موږ به ورسره په سکرین باندې د کمال الدین لالا ایزي پیسه او بینک اکاونټ نمبر شیر کو، هغوی دې هم د دغه ورور سره خپل د وس مطابق مدد وکړي. ډیره مننه درنو دوستانو، دلته په اسلام آباد او راولپنډۍ کې په دغه نننیو شپو ورځو کې شرایط ډیر سخت دي، خلک یو ځای څخه بل ځای ته نشي تللی. که دا د افغانانو نمایندګان مشران دلته راتللی شي او موږ دلته راتللی شو په دغه سختو کې د ورور سره هغه خپله غمرازي او هغه اظهار د مینې کوو، نو تاسو هم کولی شئ. دا ورور تاسو وینئ لاسونه چې کوم دي معذوره دی، لاسونه نشته دي، بیا هم خپل محنت کوي، هغه د خپل د ژوند سفر روان کړی دی، ولې متاسفانه دغې پیښې سره دا سړی لږ ذره مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو تاسو کولی شئ چې د دغسې خلکو لاسنیوی وکړئ. کیدای شي ستاسو په سرمایه کې دا هیڅ هم نه وي، خو د دې سړي لپاره دلته دا د غریبۍ په ژوند کې دا ډیر ارزښت لري. نو زمونږ کمال الدین ورور چې کوم دی دلته مالی مسؤل دی، د دغو مسایلو چې کوم مشکلات راځي افغانانو ته دغه مالی مرسته رسیږي، د هغه د ایزي پیسه نمبر به دلته له تاسو سره شریک کو. نو کوشش وکړئ چې د خپلو افغانانو، هغه افغانان چې دغه د هجرت او مهاجرت په دغه دردونکي ژوند کې شپې ورځې تیري او له داسې مشکلاتو سره مخ دي، هغوی یوازې مه پرېږدئ او تر خپلې وسې پورې چې هر څومره وسه کېږي له دوی سره مرسته وکړئ. زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.